د مشرانو جرګې ټلویزیون درنې لیدونکو سلام او وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال وروستیو او مهمو خبرونو ته. د امریکا دوه سناتورانو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره لیدلي دي. د ارګ د ټویټر په اساس د امریکا د سنا غړي هر یو سناتور چک ریټ او سناتور شاهین د شنبې په ورځ د ولسمشر غني سره ولیدل او د سولې په روان بهیر د دولتي اصلاحاتو را روانو ټاکنو په ګډون په ګڼو مسایلو بحثونه او خبرې کړي دي. دغو امریکایي سرتیرو همداراز له ولسمشر سره په لیدنه کې د افغانستان د راتلونکو ټاکنو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی او د سولې د یو داسې بهیر د ملاتړ ژمنه یې هم کړې ده چې افغانان پکې د خپل سرنوشت اختیار ولري او د افغان میرمنو حقونه پکې خوندي وي. ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوامدارې همکارۍ دپاره د امریکا د ولس څخه مننه وکړه. په کندهار کې یوې چاودنې 4 بهرني سرتیري ټپیان کړل. دا چاودنه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هوایي ډګر ته څیرمه په میانجوی سیمه کې د ناټو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت پر سرتیرو شوې ده. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي ویلي بهرني ځواکونه په دغه سیمه کې په ګزمه بوخت وو چې پر پوځي موټر د سړک غاړې ماین چاودنه کړې ده. هغه زیاته کړه په دې چاودنه کې موټر ویجاړ شوی او د 2 بهرني سرتیري ژوبل شوي دي. په سیویل کې د ناټو د قاطع ماموریت مطبوعاتي دفتر هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې په پیښه کې 2 روماني سرتیري ټپیان شوي دي. د رومانیا د دفاع وزارت بیا اعلان کړی چې د کندهار په نننۍ پیښه کې د دوی 4 پوځیان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوګره ولسي جرګې ته د بریالي شویو نمایندانو لیست خپور کړ. دا نوملړ د دغه کمیسیون لخوا تیر ماښام ناوخته خپور شوی دی. په دغه نوملړ کې محمد خالد مومند، شاپور خان حسنزی، محمد آصف نبیزی او هما احمدي هغه کسان دي چې له لوګر ولایت څخه یې ولسي جرګې ته لاره موندلې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یاد ولایت پایلې داسې مهال اعلان کړې چې تیره ورځ د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو په کابل کې لاریون کړی و. د یادونې وړ ده چې د کابل په ګډون د 2 ولایتونو وروستۍ پایلې پاتې دي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا له کابل او کوچیانو حوزې پرته د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د همدې اونۍ تر پایه به اعلان شي. د قطر پلازمینې دوحې غونډې ته له 1 اونۍ لږ موده پاتې ده، خو لا هم د غونډې د ګډونوالو او پکې د مطرح کیدونکو بحثونو څرنګوالی نه دی نهایي شوی. ټاکل شوې وه چې د دې چارې ته د پخلاینې د مشرتابه نوې جوړه شوې شورا پرون خپلې چارې بشپړې کړي، خو داسې ښکاري چې د اختلافونو له کبله دا کار ځنډېدلی دی. د شورا ویان عمر داودزی وایي کاري کمیټې تر یوه چتر لاندې اوس په دې کار کوي چې د قطر غونډې ته څوک او څومره شمېر کسان لاړ او کومې مسلې مطرح کړي. خو مني چې ناندرۍ لا هم شته دا چې څه شمېر کسان قطر ته لاړ شي له اختلافي مسایلو یوه ده. د پخلاینې د رهبرۍ شورا د تېرې چهارشنبې ورځې غونډه کې په دې اړه هوکړه ونه شوه. د ځینو نظر دا و چې لږ شمېر کسان دې لاړ شي. ځینو نورو بیا ویل چې کسان باید ډیر وي ځکه د دوی په وینا قطر 300 کسانو ته چمتووالی ښودلی دی. او دا هم یو بهرنی خبر. د شمالي کوریا ولسمشر په مشروط ډول د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیدنې ته زړه ښه کړی دی. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون وایي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په مشروط ډول بلې لیدنې ته چمتو دی. د کوریا دولتي خبري اژانس د کیم له قوله ویلي دوی به د دې کال تر پای امریکا ته انتظار وکړي څو هغوی په سړو مغزو باجرته پریکړه وکړي. کیم دغه راز ویلي دی له ټرمپ سره په شخصي ډول ښې اړیکې لري او کله ناکله لیکونه سره تبادله کوي، خو په رسمي ډول یې اړیکې لا هم ترینګلي دي. هغه له ټرمپ سره د لیدنې شرطونه نه دي په ډاګه کړي. کوریایي خبري اژانسونو له امریکا سره د تیرو خبرو ناکامي د یاد هیواد یو اړخیزې غوښتنې بللې دي. ولسمشر ټرمپ د نوموړي د دې خبرې په غبرګون کې ویلي درېیمه غونډه به ښه وي او دوی به په بشپړ ډول دا درک کړي چې څه غواړي.
درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه تر بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم تر بیا ښې چارې